قدرمندو یو داسې ساحې ته راغلی یم چې دغې پوره ساحه کې هغه د اوبو سیستم چاته برابر نه دی. دغه ماشومان 4 کیلومتره 15 کیلومتره لاره وهي بیا اوبه پیدا کوي چې هغه اوبه هم پاکې نه وي. بچه تاسو څومره ځئ اوبو له؟ پورته ځو کلاو له ځو. ښه څومره لاره ده؟ 5 کیلومتره ځای نه ده اوبه راوړو. ډېر لرې ځای نه هغه اوبه څنګه دي بچه؟ هغه هم پاکې دي یا نه؟ هغه پاکې نه دي. په لښتو کې راځي بیا هغه ډیګۍ ته راځي او هغه ډیګۍ نه بیا موږ راوړو. خو یعنې هغه په منې اوبه دي مجبورۍ نه تاسو استعمالوئ نو؟ موږ دا مجبوري ده او بس شته دا خو شی ډاک دی اوبه نشته کې. اوبه نشته شاوخوا دي ډاک دي. ښه بوشکو باندې ښه ډکې اوبه ښه بچه راشه. کاکا تا خر پیدا کړی دی؟ دا زه ځمه کلاو نه اوبه پرې اورم او هلته په لښتو کې اوبه راځي او موږ یې ډیګۍ کې جمع کوو او هغه ډیګۍ بیا موږ استعمالوو او موږ 2-2.5 کورونه دې ځای پراته یو زموږ بلکل نه یو کویم نشته په دې اندازه کې او موږ دغسې بس دغه تاسو سره د خدای ښه وکړه الله در سره امداد او کومک وکړه چې دغه کومک موږ سره وکړه. موږ ډېر د اوبو نه پرځېدلي خلک یو کلینیک نشته مکتب نشته موږ ډېر بېسوره او بېکاره خلک دې باندې پراته یو او نوابات یو دا نوي ځای ته موږ راغلي وو موږ کورونه. دا کوم ځای دی کاکا؟ دا نوابات دا نوابات و اتیشتمې سر نه پاس نوابات یو د کلاو او د نغېشتمې اتیشتمې په منځ کې یو ټاپو دی او دې کې موږ پراته یو. نوې قریا جوړه شوې ده. قریا جوړه شوې ده یعنې 2-2.5 کوره او اوبه نشته دی. اوبه نشته دی بلکل داسې ده څوک راشي د ښکاره اندازه کې 3-4 کیلومتره کې د کویای وګوري چې چېرته والی شوی. بلکل قدرمندو دې کاکا بلکل صحیح خبره وکړه. تاسې شاوخوا وګورئ کویم نشته او ډاک دی. کاکا نن به انشاءالله تاسو ته به د اوبو سیستم برابرېږي. صحیح ده؟ نن به انشاءالله اوبو سیستم برابرو. انشاءالله دغه اوبه به ورسره نن فالو نور هیله کوم را سره اوسئ. موږ ته یو 10-20 دقیقې راکړي چې دغې ته دغه د اوبو سیستم فعال کړو. آرام سره دا وګورئ قدرمندو یعنې هغه بنیادي او اساسي کار مو کړی دی چې انشاءالله دغه چې تر څو چې څومره دیو کولی شي د اوبو نه استفاده وکړي الله دوی کې 10 کاله 20 کاله انشاءالله دغه به دوام لري په دې چې دغه کویه چې وال شوی 110 متره وال شوی دی او 40 متره 50 متره اوبه پکې ولاړې دي. نو توجیه کوي قدرمندو را سره اوسئ انشاءالله نن دیو ته دغه د اوبو سیستم برابرو او کې د ماشومانو دغه واټ هم وګورئ ښه غټ ماشاءالله. نو دغه انوایټ شو ماشاءالله دا هم صحیح شو او تختې مو ورته وښیو چې غټ تختې ما اخیستي دي او پیپ ته هم وګورئ ښه ډبل پیپ دی ښایسته پیپ 120 متره پیپ 120 متره پیپ هم اخیستی دی. دغه تاره ګورئ بالکل بټنه به وهي تاسو ته ورسیږي. الرحمن الرحیم الله کامیاب کړي. نه دا تختې وګورئ نور انشاءالله دا تختې هېڅوک نشي ایستلی. دغه د چوکاټ صحیح شو لږ ایسته شه دې کې به نور قلب لګېږي. صحیح شو دا تختې نور څوک نشي ایستلی. وګورئ دا تختې نو دا 15 تختې هم دغلته برابر کړلې 15 به هغلته برابرو. نور انشاءالله هغې نه بعد به د پاکو صحیح اوبه به انشاءالله لاسته راوړو. ښه بس دا کیمت سیستم هم داسې برابر کړه دا شیشې څوک نشي ایستلی. تختې شمارو یو را سره اوسه دغه 2 3 4 5 تختې یو طرف ته ولګول دا 1 2 3 4 5 تختې بل طرف یعنې 10 تختې مو لګولې وکولې برابر شو انشاءالله. نو دغه مرسته د حاجي صاحب له خاطر سره شوې وه. نو تاسو ټول لاسونه چیک کړئ دغه حاجي صاحب د دعاګانې وکړئ. برکت واچي الله تعالی د کاروبار کې د برکت واچي الله تعالی د اولادونو نیک او صالح کا د هر شر هدف ته پاره د صدقه کړی الله تعالی د غموخه هدف ته ورسي ټول الله دې دې زما کورې ودان. نو قدرمندو یو خبره کوم چې 2-2.5 کوره دي دغه پوره قریا کې پاکي وبنشته کنه دغه پوره قریا کې وګورئ نو راضي اوس
چې د اوبو نه اوبه چک کړو دغه دی اوبه راووتې خو انشاءالله دا به پاکېږي ماشومانو راځئ بچیانو بند شنو لامي 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 بچا كده 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 هذا يخرب بدي ولامي بچا ولامي ولامي اوبه پاکې شولې نور راځئ دا اوبه نور ستاسو باندې سپارو ماشاءالله صبر مې نار نکي صبر کې مې نار کوو بل اوس ودرېږي ماشومان ټول راشي لږ پیپ هغه کې راځئ